السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو مو د ویبسایټ باره کې راکسار له ملګري مو میسیجونه کوي چې را کوم خلک دي دا لایکونه لګوي یا فالوورز ورته وي، هغه که په ټیک ټاک کې یا فیسبوک کې یا انسټاګرام کې په هر پلیټفارم کې مطلب لایکونه او فالوور دا څنګه زیاتېږي، دا موږ څنګه انکریز کوو. نو دا ویبسایټ په ذریعې سره زیاتېږي. ویبسایټ چې په کومه طریقه کې لوګو کومه طریقه په کې فنډ اډوو، ځکه چې دا فری نه وي، دا تاسو نه فنډ مطلب روپۍ ګټوي. نو دا ټوله طریقه په ویډیو کې در ښه ویډیو به درسره لږ هم نه کوو. ویډیو به تر اخره ګورو. که تر اوسه پورې په چینل باندې داسې خوندوره ویډیو کوو، پر زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړو. کم د غنټې آپشن دی نو دا باندې کلیک وکړو، دا په آل باندې کړو چې موږ کله هم ویډیو اپلوډ کړو تاسو ته به جسټ نو مطلب زر ته زره ویډیو رسیږي. چې کله هم تاسو دغه لینک په مو درکړی وي کوم د ویبسایټ په ډسکرپشن کې، نو په هغه باندې به کلیک وکړو. چې کله به کلیک وکړو سیګنا کوم آپشن دی پر اسره لکیر لاندې، نو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړو. فرسټ اف آل تاسو به دا پیج اوپن شي. کوم د فرسټ نمبر ایمیل دی په دغه کې تاسو خپل جیمیل اډ کړئ. ریل جیمیل پکې مه اډ کوئ، فیک پکې اډ کوئ. فیډ اډ کېدو طریقه چې کومه هغه لینک ډسکرپشن کې مور کړی په طریقې سره فیک جیمیل کریټ کولی شئ تاسو. نو آپ کې جوړ کو، آپ کې اډ کو لاندې یو فول نیم لاست نیم داسې کوم واتساپ نمبر دی لاندې به دواړو کې اخري کوم دا کې پاسورډ لاندې کومه خانه به ډکه کېږدي او سګنا باندې کلیک وکړو دا به څه لوګین شي. که چاته څه پرابلم سکرین مو د واتساپ نمبر شو کړی په هغې به موږ سره رابطه کولی شو. چې کله هم د ویبسایټ څخه اوپن شي څوک اتلی شوی د موږ سره دا کې فنډ نشته، مطلب دا کې څو روپۍ مو نیډ کړي نو دنه زه فالوور نشم لګولی. دا مخکې طریقه در ښودنه به تاسو فالوور څنګه لګوو، آرډر به ترې څنګه لګوو، یا دا کوم د نیو آرډر آپشن دی د 2 نمبر کې، نو په دغه باندې به کلیک وکړو. څو چې کله په دغه باندې څو کلیک وکړو دنه اول به څو فنډ اډ کړی وي. چې کله پکې فنډ اډ کړو نو دلته به راشو کوم د دلته دا آپشن دی نو فرسټ نمبر، نو په دغه باندې به کلیک وکړو. په دغه کې تاسو ټیک ټاک فالوورز ورته یا یوټیوب سبسکرایبز ورته یا فیسبوک فالوور دا نون ډراپ فالوور دی، مطلب دا به ضایع کېږي نه، تاسو ته پوره د فالوور او کوم لایکونه یې رسېږي. که ټیک ټاک وي که انسټاګرام وي ټویټر هر نمبر پلیټفارم سو فالوور لایکونه ویور هر څه زیاتولی شو په دا کې. یا به ورته خپل مطابق سره مطلب فیسبوک لګوو یا ټیک ټاک لګوو، لاندې کوم چوز ا سروس دی نو دا یې خپل فنډ اډ مطابق سره تاسو چې کوم هم زیاتوو هر څه تاسو شو کړي دي، هر څه خپل نومونه دي، هر څه ته لیکلي دي. چې کله هم څو پر 3 ډاټ آپشنونه کلیک وکړو نو دلته کېدو کم سروس دا چې کولی شو په څومره ټایم کې د ریسیوډ کي مطلب معلومیږي دا ویبسایټ فراډ دی یا نه دی، هر څه تاسو چې کولی شو. داسې موږ انشاءالله خبرې هم شوي دي. مخکې نیکسټ موږ در سره واتساپ کې هم کنټیکټ کوو، مطلب موږ سره پښتانه کوم ملګري یا تاسو ته فنډ اډ کوي نو زر تر زره به هغه فنډ اډ کوو. داسې دا ویبسایټ والا سره موږ خبرې شوي دي انشاءالله سکیم به نه کوي. بیا که تاسو چې سکیم دغه وشو نو هغه بیا موږ ذمهوار نه یو، ځکه چې دا ویبسایټ چې کوم دی دا موږ نه دی. خو اکثر له موږ دا ډېر ملګري دا نه ویبسایټونه لګوي چې اوس به سکیم هم نه یې کړی. چې کله په اډ فنډ باندې څوک کلیک وکړو څه کتلی شو د ایزي پیسه نمبر دی نو دا نمبر دی څو به دغه نه ایزي پیسه کوو، مطلب یې 100 نه زیات به سینډ کوو. بیخي زیات اندوله ما سینډ کوو خو 100 نه زیات 400 سینډ کوو، هغه به سینډ کوو. سکرین شاټ به ورته لازمي سیټ کوو چې کوم اکاونټ نه سینډ کوو دا کم اکاونټ تاسو سینډ کړو نو دغه لا تاسو لازمي سکرین شاټ سینډ کوو که نو بیا تاسو فنډ نه اډ کړي. لاندې کوم د واتساپ دی په کونج کې نو په دغه باندې به کلیک وکړو، دغه نه به سکرین شاټ ور سینډ کوو چې کوم اکاونټ نه 100 روپۍ سینډ کړي دي هغه به ورته سینډ کړو. تاسو له فنډ به اډ کړي کم فنډ تاسو نه به اډ شي. نو که ویډیو خوښ شي ضرور در سره لایک او داسې خوندور ویډیوګانو پر زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.